بیا تاسو وایئ کنه چې جادو او سحر او دا جنات وغیره نشته، راځئ نن درته زه بیا در وښیم. وګوره دا ویډیو اوس په دې ساعت مې کړې ده، لږ څه تقریبا یو ګنټه نیمه مې کېږي. ته دې حال ته وګوره، دا ټول سحر دی. ښه دا سحر دی. ګوره دا نوې کپړې کړې دي بالکل یو څو ورځې وشوې، همدې هفته کې کړې. دا تاسو ته ښیم دې باندې اچانک بس سوري پکې کېږي، داغونه پکې د هور جوړېږي. دلته دې ځای کې ګوره دا دي ښکاره شو، دا وګوره دا باقاعده داسې جوړېږي. دې کې ودرېږه یو بله سپینه جوړه ده، هغه راته اوس راخلمه دا ووینه. ګوره ښه دا جوړه ده. دې جوړه باندې تاسو فکر وکئ، دې ته وګوره ته دې داغونو ته دا باقاعده سوځي. ښه داسې وسوځي لکه هور باندې چې څنګه سوځي. دا د سحر دا د یو مریض کپړې دي. ښه دې حالت ته وګوره انشاءالله چې ته دا کپړې ووینې او د دې دا حالت ووینې، انشاءالله تا ته به د خپله احساس وشي چې سحر څه ته ویلی کېږي. خدای پاک دې د داسې مسلې نه ساته وروره. که داسې مسله د باندې راغه، که تا ټوپونه ونه وهل دا ګز او دا میدان، دا د دې مریض کپړې دي. دا ما چې کومې په ویډیو کې تا ته وښودلې، دا کپړې چې نوې کپړې وکړلې هغه هسې بېسه وسوځېدې، سوځي لګیا دی، خرابېږي بار بار. په دې مریض باندې دومره سخته ده چې د دم مورې وایي چې زه ورته د سوره فاتحې اوبه دم کمه د ده په زړه باندې څه چل کېږي. بله خبره ده، ناشنا خبره ته دا وکړمه، خلک وایي سحر داسې وغسې. نورکوټی ماشوم دی. ښه د دې ماشوم تقریبا 19 سال عمر ټول نه دی، 18 کاله 19 کاله عمر یې دی او په ده باندې داسې مسله شروع ده. بیا مې چې پوښتنه وکړه، د والد صاحب هم داسې یو مسله شته دی، د والدې هم داسې مسله شته. الغرض دا سیز ګوره بالکل حق او سچ دی. ښه ځینې کینهناک خلک شته، ما سره رابطې کوي، ما به ګورم زما ویډیوګانې، ما ته پکې لا دا م وایي مفتي صاحب ستا ویډیو زه ډېره خوښوم، زما ویډیو ته خوښوې، خو که بیا دې رینګ وکړه راته بیا به راته سم عزت افزایي به درته کوم. ښه د ناجایزه کار دپاره ما ته رینګونه مه کوئ وروره. د ناجایزه کار نه الحمدلله زه بالکل ځان ساتم، بالکل ځان. د خدای په فضل باندې به بچ کېږو انشاءالله. او داسې خلک زموږ نه امید هم مه ساتئ. بله خبره ده چې د داسې مریض د علاج دپاره د چا په کپړو باندې هور لګي، د چا په کور کې هور لګي، یا داسې نوره مسله وي په بدن کې کټونه راځي. ما ته باقاعده یو مریض تصویران را لېږلي، هغه چې تاسو ووینئ د کوټې سره تعلق ساتي هغه مریض، هغه وروره د هغه یې په کور کې په ماشومانو او په دغو باندې دا بدن دی که نه ناست دی داسې خرپ خرپ دا ځایونه کټ شي، بالکل باقاعده ښکاري په هغې کې. هغه حالت چې تاسو ووینئ ستاسو به د خپله یقین وشي چې سحر او جادو ګردا بالحق دي. او دا یاد ساتئ، کم سحر چې د عیسائی د طرف نه وشي، کم سحر چې د شیعه د طرف نه وشي، او کم سحر چې د هندو وغیره د طرف نه وشي یا د بې ایمانه سړي د لاس نه وشي، د هغې اثرات همیشه همدقسې راځي چې هغې کې هور لګېږي، هغې کې لاسونه کټ کېږي، وینه راځي، بدبویي محسوسي